سلامونه جوړ تکړه په خیر په دې هیله چې ټول جوړ وروي نن ورځ یو بل فلاګ سره ګورو چې د خلک دوی سره کوم کار کوي دوی ساختماني سیستم په کوم شکل دی نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د هغه په مورد هم کوشش کوم چې معلومات پیدا کړم څه ورته د 15 لکه انسانان چې کاناډا ته راوړي کاناډا د هغې سیستم سره کوم ته دی کوشش کوم خپل ارتباط قوي کړم او دا سره وساتم ورځئ چې داغه ګورئ دغه بالون دی ګاز بالون دی لاندې بخاري چالان کړی دی تر څو د خلک ګرم شي او کار سم وکړي صحیح او دوی خو راځي چې دوی خو لاړ شو دوی خو څه دی دوی خو زه نه یم لاړ شوی اوهو دغه نوي کورونه جوړ شوي دي 3 منزله ګوره اوس د خښتو څخه هم دوی کار کوي ځکه چې په هغه کې په کالیفورنیا کې څو ځلې سیلابونه راغلي ول هغه د سیلابو له امله اوس ټول لړ شوي دي کوشش کوي چې د خښتو نه هم دوی استفاده وکړي نو تاسو وګورئ دغه واو دا یې خښتو دی او دغه دې خوا ته نوره تختونه جوړېږي دا مکمل یوازې دا کاناډایان نه دی چې دلته کار کوي کاناډایان هېڅکله هم دغسې سخت کار نه کوي دا هغه ټول د نورو هېوادونو خلک راوستلی دي سر مو خلاص شو که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا دلته راشئ او دلته کار وکړئ په هغه کې په کاناډا کې تاسو باید انګلیسي ژبه لږ زده کړئ او یو اکسپریانس ولرئ یعنې تجربې کاري ولرئ تجربې کاري زه پوهېږم چې موږ ډېر افغانان تجربې کاري لري خو هغه تجربې کاري چې اسناد ونه لري دوی نه مني دوی اسناد غواړي هغه څه پوه شي چې تاسو په کوم بخش کې تجربه لرئ تاسو چې کوم هیواد کې کار کوئ هماغه ځای نه تاسو کوشش وکړئ چې یو تجربې کاري جوړ کړئ 15 کلن 6 کلن 10 کلن که نه او هغې تر څنګ صبر او مای بخانه سره ما ټول ویډیوګان هم دغسې دي ښه ګډوډ دي پروا نه لري تاسو ته مطلب هغه تاسو په یوه خبره باندې نوره ویډیو پسې مګر د څه رقم ته راځي څه رقم ته نه راځي دومره پروفیشنل کار نشم کولی ځکه چې خپله کار کوو دلته که نه دومره کوم چې ویډیو جوړ کړم تر څو تاسې وګورئ نو دغسې هغه اسنادونه باید تکمیل کړئ چې کله تاسو اسنادونه تکمیل کړل که چیرې دوی فورم اعلان ته ورکړي چې دغه فورم له طریقه تاسو کولی شئ چې ثبت نام وکړئ او رجستر وکړئ زه مکمل شیر کوم باور په خدای وکړه چې ولکه یو تاسو هغه وګورئ هغه چینایي دی چاینیزي هغه وګورئ هلته چې کار کوي هغه چینایي دی خو چینایي خو چې دا چینایي خو په کومه طریقه راغلی دی خو همدې له طریقه راغلی دی چې کار کوي سر مو خلاص شو نو دلته مکمل د کاناډا سیمه ډېره غټه سیمه دی ځمکه یې ډېره ځمکه دی مکمل په ټول نړۍ کې دویم هېواد دی چې غټ دی کاناډا او دوی کوشش کوي چې خپل نفوس ډېر کړي او دغه هغه څه ورته وایي د نفوس ډېر کړي او ساختمان ډېر غټ کړي دوی کوشش دا په دې روان دی اوس نو تاسو دا وګورئ هغه ساحه زه د تورنټو نه لږ زره لرې غواړم ډېر نه لږ زره یخ دی او مای دوستای عزیز اینمی وضعیت ساختمانی کانادا است وضعیت ساختمانی کانادا با اینمی شکل است میبینی اینی گراج است اینی گراج ها که هست اینا خودشان سویج داره سویجی که میدونی مکمل بالا میره اینا ببین دوستای عزیز اینا کار ما چی است خب کار ما اینی هست ما فعلا اینمی کارا میکنم مثلا در زیر تیپ میزنیم بالای زو اینمی چی هست شرش هست مثلا شرش وارسته اینقدر سخت هستی که بسیار با مشکلی تراش میشه بسیار با مشکل یعنی خیلی شرش سخت است اینی فعلا این کارا کردیم ما میخوایم که در بخش نلدوانی همچنان یک اسناد سیمار رو بگیرم بخش نلدوانی به خاطر که بخش نلدوانی بسیار پیسه داره ما اینجا پشت پیسه آمدیم پشت چی از این آمدیم که باید وقت خود ضایع کنیم صحیح پشت پیسه آمدیم باید پیسه پیدا کنیم و کسایی که در دیگه کشورهاست میخواد که در یک کشور بیاید باید اسناد خود تکمیل کنه پاسپورت تذکره تجربه کاری
اگه سند داشته باشه بسیار خوب میشه. مثلا انجینیری خلاص کرده باشه یا یک بخش 4 ساله یا 2 ساله را خوانده باشه، 6 ماه را خوانده باشه، یعنی تئوری خوانده باشه و تجربه در ضمن تجربه کاری داشته باشه، یعنی من مطمئن هستم که نتیجه میگیرین و فرم را که اینا اعلان میکنم من کوشش میکنم اونم فرم بر شما چی کنم پیدا کنم و بر شما روان کنم، بر شما راهنمایی کنم. و هر کس که میخواد که مثلا من امروز تماس بگیرم در اینستاگرام من مسیج کنه یا اینستاگرام ما رو فالو کنه یا کامنت بانه وقت برشون تعیین میکنم امروزشون گپ میزنم. ولی ما وقتی که وقت تعیین میکنم امروزتون گپ میزنم باید فیسش پرداخت کنین، بدون فیس من نمیتونم گپ زده. یعنی میگم بر شما راهنمایی میکنم از طریق یوتیوب و تیک تاک چیزا اینی رایگان است. ولی اگه میخواین که مستقیما امروز ما گپ بزنین وقت خودم ما اگه ضایع کنم باید پیسه وقت مرا بدن و اینجا کانادا است، افغانستان نیست. یعنی هر قدم که میمونی باید پیسه به دست بیاری و مصارف خود بتیم. خرج مصارف خیلی جزئیات است دیگه. از خاطر ما کوشش میکنم که امروز شما گپ بزنم ولی اما پیسه نه چیزا شما پیمند کنین که من بر شما مشوره بدم که چی کنین چی نکنین کدام مسئله رو تکمیل کنین. اون قسم به نظر من نتیجه میگیرین به خاطر اینکه در جریان میباشین. بعد از در جریان میباشین هر سوال میکنین پرسان میکنین من بر شما جواب میدم. اون قسم مثل یک مشتری میشین. صحیح مشتری میشین. شما شکرانه مرا بدین. اگه شکرانه مرا ندین من درست نمیتونم که وقت خود بر شما ضایع کنم. جدی براتون میگم اگه شکرانه داده شوه من مطمئن هستم که باز میتونم که امروز شما زیاتر همکاری کنم. این قسم سیستم کار اینم قسم از این طرف هم سیستم کار اینم قسم است. اگه اینم قسم پیش بریم من مطمئن هستم که به نتیجه میرسین. اگه ما بخواین که من جواب شما را بدم شما گپ بزنین امکان نداره قسم. خب هی واو نایس. این از اینا شماره بگیرم. Yes. Good. I'm YouTuber. I'm working and also I'm YouTuber. Yes. And I need for some people and introduce another guys for working. Yes. If you need for labor, I will introduce you. Yeah. I'm. So you have more labor? Yes, I have a lot of labor here. They have experience in the like that. Yeah. You working? Yes. You give us your number. Okay, I will give you. Yeah, okay. Picture me? No, this is a video YouTube. این شماره میگیم. این ویدیو سه دوستا به خاطر تشویق من لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما لایک سابسکرایب کنین.